الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: من قدم شيئا من حجة أو أخره فليحرق لذلك دما. ګرانو محترمینو، زموږ د امام صاحب مذهب دا دی چې حج متمتع والا او حج قران والا د اختر په ورځ درې اعمال دي، په مابین کې ترتیب واجب دی. جمرة العقبه ویشته کېږي، پسې هدیه حلالیږي، پسې سر خرول کېږي. که په دغه درو کې هر یو د دې ځای څخه واړوي یوې خوا او بلې خوا ته پر ده باندې پسه سته، دم پرسته. څه معنا؟ که یو چا مخکې هدیه حلاله که بیا جمرة العقبه وویشتل هم پرسته، که چا سر وخروي وروسته هدیه حلاله کړه هم پرسته، دم د جنایت پرسته. دلیل یې د آیات دی. دا بعضې وایي چې دا صرف فتوا د چا ده، نه، آیات دی. الله وایي که چیرې تاسو وایي حج و عمره پوره کړئ د الله دپاره، که چیرې تاسو د حج نیت تړلی و پر لارې بند سواست نه سواست لای د عذر په خاطر تر هغه وخت پورې الله په صریح آیات وایي تاسو سر مه خروئ، هغه ځان مه حلالوئ تر څو چې هدیه محل ته رسېږي، هدیه حرم ته رسېږي. څه معنا؟ مای حرام د کندهار په میدان کې وتړئ، چې فرض کړه زه چې ولاړم د دوبۍ په میدان کې هغه یو عذر پېښ شو، پاکستان دغه عربستان بند کړو، لکه په کال د کورونا په کال چې بند یې کړم، زه به په دوبۍ کې تر هغه وخته پورې ناست یم، ځان نه سم حلالولی، په حرام کې به ناست یم تر څو چې زما هدیه په مکه مکرمه په حرم کې حلاله نه شي. تر هغه دا صریح آیات دی، صریح آیات. نو چې دلته د عذر په خاطر لا نه وروه، نو چې د عذر په خاطر په یو وخت د اوقاتو کې نه وروه، نو پام ورته وکړئ. نو په هغه ځای کې چې سړی عذر نه لري، بیا عذر وي، نو چې سر مخکې وخورئ، دا به نو څنګه ورواسي؟ ګور دا صریح آیات دی. او بل د عبدالله ابن عباس فتوا ده د دغه آیات د دلالت النص موافق، چې هغه ویل که چا په دغه درو شیانو کې یو شی مقدم کړي تر هغه بل چې هغه نه و مقدم، نو دی د دم د جنایت حلال کړي. دا پر دغه باندې فتوا ورکړې. دا خبره هم شوه. اوس نو خبرو ته ګورئ. یو حدیث راځي چې د نبي علیه السلام څخه پوښتنه وسوله چې ما جمرة العقبه نه وویشتلې، سر مې وخروېدول ولا حرج. هغه ویل ما چې د سر مې وخروي، هدیه مې نه وه حلاله کړې، دول ولا حرج. نو د هغه حدیث بیا څه ترجمه ده؟ خو هغه دا دی، موږ هغه پر دوه شی عمل کوو. یو شی پر دې عمل کوو چې هغه ګناه نشته، د خدای رسول ورته وایي ګناه نشته. دا نه ورته وایي چې د جنایت پسه هم نشته، هغه ګناه نشته، ځکه څه اول دی. او روایت د ابو حنیفه صاحب سره راځي، امام ابو حنیفه صاحب عجب روایت کړی. هغه وایي که رجل حاجي و د سر وخره مخکې چې ویشتل کوي جمرة العقبه نه ویشتلې، پر ده باندې شی نشته. څه معنا؟ هغه حدیث چې رسول الله ولا حرج، هغه په یېره کې و، په یېره کې، په خطا کې. که په خطا باندې زما څه یو شی مخکې سو، د ابو حنیفه صاحب څه روایت راځي چې شی نشته دی، نو د خپل ځایونو سره جلا سو. که سړی بند سو په هغه ځای کې لا به سر نه خروي تر څو چې هدیه حلاله نه کړي، نو خپل چې وسا ناست په ټول وخت کې بیا نه خروي. صریح آیات په طریقه اولا بیا نه خروي، هغه مخکې تر هدیه. او هغه خبره چې حدیث لا حرج، هغه دوه حمله سوه، یا حمل سو پر چا پر نفي د ګناه نشته، او یا حمل سو د ابو حنیفه صاحب چې سهون د سره څه وي، سهون هغه دا چې روایت هم سي دا بله معنا یې نه سو چې کستانې وکړي. نو چې اوس دا سوه، اوس سعودي عربستان داسې کړي وه. دا خبره خو راله، دا 5م ټکي نام البارد دی، 242 صفحه ده. دا غواړ نسته چې پره درته ووایه سوه. اوس یوه خبره، اوس عربستان هغه راولاړ شوی دی، سږ کال یې داسې کړي دي د پاکستان او د افغانستان
هیڅ چاته د هدیو نه ورکوي خامخا به حکومت روپیژنې ټولوي د یارانو زموږ د یارانو په مذهب کې او د دروستو رایمه و چې شافعي صاحب مالک صاحب حنبل صاحب دی هغه وایي دا ترتیب واجب نه دی سر مخکې وخت رسېدي او وروسته حلاله شي که دا وسیس پروا نه کوي دوی پیسې و د چا په لاس نه ورکوي چې ایډیا خپل حلاله کړي موږ پخوا داسې کوو جمرة العقبه به مو ویشتې ایډیا به مو رانیول حلاله مو کړه وروسته مو سر خروي اوس یې په لاس نه ورکوي اوس یې دی حلالوي او دی دغه ترتیب هم نه پکې لیازوي هغه چې ته دونه درته انتظارېږم نو په بسته مازدیګر یې دوی وکړي مازدیګر او ته چې هلته یې په څاښت کې چې ماسې لمر راختلی سړی جمرة العقبه ولي چې دا جمرة العقبه وویشته دستي په دستي د پسه وخت دی دستي چې و جمرة العقبه ولې په 10 منټه کې جمرة العقبه یوه شیطان ویشته کې ډاکټر فروزا چې دی وویشتې دستي په دستي 2 منټه بعد سر خری کوي په 2 منټه د دوی پابند کې لا فرق نه راځي په خو هدیه فرق راځي او د چې دا لالی امکان لري چې د شپې حلال کې دا راتلونکې شپه دونه ځنډېږي نو دا خو د امام صاحب پر مذهب نه سو خامخا غواړي او سره دي چې هغه سره آیاتم نو قرار بعضو راولاړ سوي دي فتوا یې ورکړې ده بعضې راولاړ سوي فتوا یې ورکړې ده وایي دغه 60 کاله حاجیان چې هر څو چې د افغانستان خلکو دا فتوا ورکړې ده چې هغه دې دغه وکړي روژې دې ونیسي ایډیا دې نه حلالوي روژې هغه کسري قدرت پر چا نه درلودې پر ایډیا بیا څو روژې دې لس درې دې په حج کې ونیسي هغه ذیلاجې اخرې شپې او و چې بیا کور ته راغی هلته مکه مکرمه چې شپې تېرې شوې ایامې د مینا هغه د میلې شپې تېرې شوې بیا دې ونیسي یا دې کور ته راشي ونیسي هغه دې ونیسي وایي دا دې ونیسي ځکه خدا عذر دی سبحان الله رانو محترمینو د دغه دپاره مو وویل دا سخته غلطه فتوا ده څو وجوهو ته پام وکړئ زه خبر درته کوم اول دا په اتفاق د ټولو په څو وجو دا فتوا غلطه ده اول د ټولو په اتفاق دا ده چې روژه بدیل دی د چا د پسه دا په هغه وخت کې ګر سره قدرت نه درلود چې ګر سره قدرت نه درلود په تقدیم و تاخیر ګر سره د خو قدرت لري ماشه مخکې نه لري ماشه څوک نه لري مخکې یاو دوهم هغه هلته دوم فرق ته ګوري هغه په هغه وخت کې دا د روژې نیولی شي چې تر دغه ټیمه دی ودرېږي چې درې د ذیلاجې راشي چې قدرت نه درلودې پر دې باره څوک نشي روژه داسې نو نه کوي چې میاشت مخکې لا ورته وایي روپۍ مخکې سر مخکې لا کس وکړه چې بیا روژې نیسم دا په اسلام کې نه دي راغلي دا خبرې دا یا دعا او په هغه کې چې در سر خرولو وروسته یې حلال کړه په هغه کې خو امام صاحب هم یاران هم وایي دواړو مذهب د شافعي صاحب مذهب هم دی د مالک صاحب د حنبل صاحب مذهب هم دی او هغه د ګردو په اتفاق دی چې بدیل د روژو هغه وخت چې قدرت سره ګسر او په دې کې اختلاف دی ما چې فتوا د امام صاحب پر کول دا بل کولم سره مختاره ورسي ما خبره ته واله چې ګوره دا دونه غلطي فتواوي دي ونس دا مسله په اول سر کې ان شاء الله په ما ډیر ملایان خبر دي د کندهار او دغه رقم د ګودو چې په اول سر کې ما دا مسله رد کړې ده خو بیا زه دونه سعی کوم طالبانو په دا مسلو کې چې ما په هغه وخت ورته مال مطلق دا د روپۍ د خامخا تحویل کې حکومت ته دی ورکړي بس سر یې تر مخه وخوري د یارانو پر مزل د فتوا وکړي بس دا ګنجایش دی د ضرورت په خاطر بیا نو زه په دې کې ډېره سعی کوم چې دغه عمل زما څخه زده کړي دا عمل زما څخه زده کړي زه ډېره سعی کوم چې متبهر عالم فتوا په داسې مسلو کې ونه کړي زه سعی کوم نو بیا هم د شیخ الاسلام سره ارتباط ونیوي ماښام یې مسله راوسته دا لمبر د مسلې دی دغه بس اوس یې عامه کړل عامه کړل شیخ الاسلام آخري توري دغه دی چې زه شافعي صاحبه د ابانیپه جمهور سلف علماو فقها د اصحابو د حدیث وعدم وجوب ته د ترتیب هغه وایي ترتیب نه دی نسته په مابین کې د وظایفو مذکوره و په یوم النحر کې او عدم وجوب د دم ولې نسته نبي سم د حرج وایي ذیک نسته دا ظاهر دی فرق کې د فدیه او د اسم د دواړو چې دا دواړه سول بارنو په پای کې دغه وایي چې مطلق اوس پر دې کول فتوا ده چې د ضرورت په خاطر د شیده په خاطر د یارانو پر کول فتوا ده روپۍ د داخل کې بس ایډیا دې تر چا وخت وروسته راشي دا دغه مسله ده دغه فتوا ده دغه هغه رنګ مراوړله بارم دغه دپاره ما چې هغه راوړله د دغه وخت پر زم ګیر و نور ته ولي چې نور وایي نو دغه مسله یې غلطه ورکړې ده دا د خلاصو چې ته چې روژې ونیسي یوه میاشت دوې میاشتې مخکې لا ورته وایي دا غلطه خبره ده د امام صاحب په مذهب کې ترتیب واجب دی فتوا هم د امام صاحب پر کول ده لیکن چې د ضرورت شدیده په وجه بالکل دا ترتیب ساکت شو چې ساکت شو نو به څه کوي دا د خلاصو دا موږ خپله دغه سره موږ ورته ویلي چې دا فتوا ستا په خوله صادر اوس مې صبر کړی کنې دا فتوا ما په دغسې جزي مې بیخي د کندهار داسې چندانې مشران ملان به څوک نه وي په معنی خبر ما د هغو تر مخه هم ویل دي چې دا وایم دا فتوا دا چې دا بل رقم نه دی او په بل ځای کې هم خو تر اوسه مې صبر کړی و د دې په خاطر چې دا یو عالم متبهر دا فتوا ورکړي
ور دې ځای ته پام کوئ نو هغه دې فتوا ورکوسول په ټول عمر کې دا د هغه فتوا خو ډېر غلطه ده ډېره غلطه دا د بس دغه فتوا ده چې هېڅ پروا نه کوي بس بالکل ترتیب نشته هېڅ شی لا نشته د یارانو پر کول فتوا سو اوس د ضرورت په خاطر ځکه عربستان یې نه پرېږدي چین یې پرېږدي او بالکل د هغه وخت چې حلالي ماښام یې حلالي کاره کم ته پر 8 بجې سر وخت هېڅ پروا نه کوي دی د شپې پر 8 بجې حلال کړي وعلیه الفتوا والله سبحانه